اوله سپاره د دوهمې رکو نه تر درېیمې رکو پورې. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای خلکو تاسې د الله عبادت کوئ، د الله عبادت کوئ. ابن عباس رضی الله عنه وی عبودو چې په قرآن کې ذکر شي په معنا د وحیدو ده، چې دیو الله عبادت کوئ، شرک پرېږدئ. اوس نو چې کافر ته خطاب شي یا ایها الناس اعبدوا، ای کفارو وحیدو، دیو الله په وحدانیت قایل شي، خبره صحیح ده. خو ناس کې خو خطاب مسلمان ته وی کنه، یو ته خو عزم ایمان په یو الله ده، بیا به څنګه خطاب ورته کیږي چې ایها الناس وحیدو، وای بیا ثبات تر مراده په توحید کلک شي، بیرته وانه وړي. موږ روزانه وی اهدنا الصراط المستقیم، ولی مسلمانان نه یو. مطلب دا د خدای تر مرګه ماته ثبات په دغه دین راکېده چې نه چې بیلاره شمه. یا ایها الناس اعبدوا، ای انسانانو عبادت کوئ ربکم، د رب د تاسې. دا رب ټکي کې د شکرانې ځای ته اشاره وشو. عبادت د الله شکر ده، دی د تاسې پالونکی د پیدا دی، لوی کړی دی، علم د در کړی، عقل د در کړی، سترګې د در کړي، غوږونه د در کړي، لاسونه د در کړي، ژبه د در کړي، غاښونه د در کړي، د بدن ټول اعضا د در کړي، روزي دی در کوي، نو خدای ته شکر ادا کوي. الذي هغه رب خلقکم چې تاسې د پیدا یې په خپله نه وئ، والذین من قبلکم او هغه څوک چې د تاسې نه مخکې دي. تاسې نه مخکې کې وایي صرف انسانان نه دي مراد، موږ نه مخکې د اسمانونو مځکې هم د موږ نه مخکې پیدا دي که نه، د غرونه دریابونه هم مخکې پیدا دي که نه، ملایکې هم مخکې پیدا دي که نه، پیریان هم مخکې پیدا دي که نه، بل خالق نشته. تاسې هم د پیدا یې او د تاسې نه مخکې چې څومره مخلوقات دي، د تاسې پلرونه نیکونه دي تر آدم علیه السلام او که نور مخلوقات دي، ټول د پیدا دي. نو د دغه یو رب چې خالق د تاسې ده، مربي د تاسې ده، د ده عبادت وکړئ. پایده د عبادت شی ده. بیا علامه په پایده هم خبرې لعلکم تتقون، د دې دپاره چې ځان بچ کړئ د جهنم نه، د خدای د عذاب نه، د قبر د عذاب نه، د ذلقدن د سختۍ نه، د رسوایي او شرمندګي د هغه اتله زره قوم نه. دغه دپاره عبادت وکړئ، ایمان راوړئ. بیا الله د نور انعاماتو ذکر کوي. الذي جعل لكم الارض فراشا، دیغه الله عبادت کوي چې مځکه د تاسو لپاره فرش ګرځولای، قابل د استوګنې نه. د مځکه دومره سخته ده چې کرونده یې نه کیږي، کوټه نه پکې جوړیږي، د انسان زندگی بیا هم نه پکې کېده. نه دومره نرمه ده لکه اوبو چې پکې ډوبېږي. فراش مناسب د تا د زندګۍ درته ګرځولی. وسماء بناء، او اسمان د تا دپاره چت ګرځولی ده، دا د الله کور ده، کوټه ده درته جوړه ده، لاندې مځکه فرش، برسېره اسمان چت. وانزل من السماء ماء، او بیا الله نازل کړي دی له طرفه د اسمان نه اوبو، فاخرج به، بیا ایستلی دی الله په دغه اوبو سره من الثمرات، د قسمه قسم میوونه، رزق لکم د تاسو دپاره. د انسان د رزق دپاره مځکه او اسمان دواړه په کار لګیا دي. د پاسه نه باران راځي، د اسمان د طرف نه د مځکې نه تخم راشین کیږي. وای د هر انسان په خوراک کې دواړه کار کوي، او صرف دغه نه چې دغه دواړه کار کوي. ابر ماهو، آب و فلک، خورشید همه در کارند. لمر هم تاثیر کوي، سپوږمۍ هم تاثیر کوي، ستوري هم تاثیر کوي، هوا هم تاثیر کوي، څوک پخوي څوک خوږوي. دا ټول شیان د تاب د رزق د بندوبست لپاره لګیا دي. تا تو نانی به کپاري و به غفلت نه خوري، چې مړی خولې ته کوي چې په غفلت یې ونه خوري. دغه ډوډۍ چې موږ ته په لاس باندې راځي، د خدای څومره مصنوع کائنات کې لګیا دي د موږ د خدمت لپاره. نو فلا تجعلوا لله اندادا، مگر دوی تاسو خدای پاک لره سیالان، شریکان یا ازداد، دښمنان. وانتم تعلمون، خو پیغام چې پیدا الله یم، روزي الله راکړي. د کافر نه چې پښتنه وکم، ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. کله دا کافر نه پښتنه وکم چې اسمان چا پیدا ده، دی به الله پیدا ده.
چې مځکه چا پیدا ده؟ الله پیدا ده. ته چا پیدا یې؟ الله پیدا یې. چې کافر نه پوښتنه وکړي ښه چې پیدا دی نو ولې سجده بت ته کوې؟ ولې سجده غوایي ته کوې؟ ولې سجده اور ته کوې؟ ولې لمر ته کوې؟ ولې ستوري ته کوې؟ خو چا پیدا یې هغه ته عبادت کوه. کله الله دا دو شیان ګوهي ګوهي ذکر کوي. مقصد دی زندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنا د پیدا کړی پیرای او انسان مگر د عبادت لپاره، د خپل معرفت لپاره، د خپل بندگی لپاره مې پیدا ده. مقصد او دا د نور نعمتونو بیا ګوهي ذکر کوي. سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے انسان د تا لپاره الله مسخر کړی دی د اسمانو شیانو د مځکې شیان. دلته دواړه په یو آیت کې راجمع کړه. مقصد دی زندگی عبادت او دا نور شیان د تا د خدمت لپاره. اسمان د تا لپاره ده، ځکه د تا لپاره ده، باران د تا لپاره ده، رزق د تا لپاره شین کېږي، ټول د تا لپاره د خود خپل رب عبادت وکړه. شکر د خپل منعم ادا کړه. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. کچېرې تاسې ای بدبخت منافقینو په شک کې دیغه قرآن نه چې ما نازل کړی د لږ په خپل بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو فاتو بسورة، باید تاسې راوړئ یو سورت من مثله کې دوه احتمال دي. لمثل د دغه کتاب نه ضمیر یا راجع که دغه کتاب ته ما نزلنا ته د دغه قرآن غوندې فصیح بلیغ یو کنکای سورت خو تاسې جوړ کړئ. عرب یې د بلاغت چختن یې عربي ژبه د قرآن، خو بیا خو تاسې یو کنکای سورت جوړ کړئ. تحدا ده. او دوم احتمال دا ده من مثله عبد راجع ده. تاسې یو څوک چې د ما د دغه بنده رسول الله په مثل وي چې 40 کاله یو حرف تعلیم هم د چانه نه ده کړی، داسې امي بیا داسې قرآن خو راوړی چې د فصاحت و بلاغت مقابلې نه ټوله دنیا عاجزه ده. رب کریم هر نبی ته د خپل وخت داسې معجزه ورکړې چې هغه کوم جادوګري او شیان به ډېر شو چې هغه یې په ماتول. دغه وخت کې د فصاحت داسې بلاغت داسې مقابلې وې چې دا غټو شاعرانو به یوه قصیده جوړه کړه، بیا به یو بیت ولیکو د کعبې مبارکې په دروازه پورې بیټال کو، خلکو ته به اعلان چیلنج و د مقابلې. اوس داسې دا بحور نن سبا خو د علم عروض نشته، فاعلان فعولان مستفعلان چې مسلماني په حشو متولو په دغه کې چې راځي، د دغه تقفیه د دغه بحر موافق شعر جوړ کړي، اعلان به د دنیا د خلکو لپاره وکړو، یو شعر به راوړ، بیا به خلک لګیا شو دغه به مقابله کړه او د انسان د کلام مقابله کیږي. بل فصیح شاعر براغه طریقه به ښه شعر جوړ کړ. خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای په قرآن عظیم شان ورکړ، کفارو خو نه مانه. یو صحابي مبارک راغی د کعبه مبارکه په دروازه پورې دا آیات مبارکه ولیکه، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. دا کم کې درې آیات دا سورته ولیکه چې کنه دغه مقابله وکړي. دی وخت هغه تر ټولو نه لوی شاعر راځي او دغه ته ذکر سهار براتله چې ودره چا نوی شیخ بنی لیکلی، راغی ورته ودرېد چې څومره بحرونه دي، لکه د سر په شپږ بابه دي چې شي دي و بابه دي چې شي دي، دغه بابونه چې څومره بحرونه یې وکته په یو بحر کې نه راتله. اخر عاجز شو ذاتی دا ولیکه ورسره، والله ما هذا قول البشر. اما دي په خدای قسم چې دا دی انسان کلام نه ده، خپل کافر ده، والله کدا دی انسان کلامي. ځکه ما ته خدای دومره علم په دغه بحور کې را کړی چې د انسان هر څومره سخترین شعر وي زه مقابله کړی شم. په موجوده وخت کې په کمپیوټر او په ساينس او په ټکنالوژي د دې په پیداوار باندې خدای پاک د قرآن حقانیت ورته کار کړی د خو چې ایمان نه راوړي خو ځان ته خبره ده. دا څو کاله مخکې یو واره دغه کتابونه انټرنیټ ته ورکول چې دغه مقابله کېدی شي کنه شي کېدی، دا چې لیلن ستالین میاوزتینګ او دغه چې کمونیستانو چې کوم مشرانو کوم قانونونه جوړ کړي دي اره ورکړی، بیا نقصانونه هم کولی چې دا نقصان ده په دغه قانون کې، دا نقصان ده، دا نقصان ده، او تر دغه نه ښه قانون هم جوړېدی شي.
خو چې قرآن عظیم شان ورکو چې څومره وخت دی په وکړه وی ویل چې په دغه کې نه نقصان شته نه دغسې قانون څوک جوړوی شي ایدی پیداوار تصدیق کوي خو لیکن چې ایمان نشته خو ځان ته خبره ده ودعو شهداءکم یو صورت جوړ کړئ او راو بورې خپل مشرکان مددګاران هم راو غواړي من دون لا غیر دی الله نه ان کنتم صادقین کوي رښتونی په دغه دعوه کې چې دا قرآن دی انسان کلام ده خو بیا ټول راټول شي دغه مقابله وکړي فإن لم تفعلوا کنوي کړي تاسو دا کار تر ترسه پورې خو نو وی کړی مقابله ولن تفعلوا تنبیه ورکی تر قیامت به هم ونه کوي دغه مقابله نو فتقوا النار التي ویرګي دیغه اورنا وقودها الناس والحجاره چې دیغه خاص او خاشاک انسانان دی او تیګي دي وعدت للكافرين چې تیار شوی د لپاره د کافرینو دیغه ورنه بیا ویرګي دغه تیګو نه کومې تیګي مراد دي انسانانو په وجود ور به د جهنم بلیږي او په تیګو د تیګو نه یا مراد وای دا موږ تاسو په اصطلاح څوک کولا ورته وایي څوک څنګه زغال ورته دا توري تیګي نه دي چې دا بټوي کې بلې خلک په دای شټوپو کې بخاري کې په ژمي کې چې خلک بلې څنګه زغال دغه تیګي یا تر مراد دی وای او یا دغه نه جنس تیګي مراد دي ټول دنیا تیګي یا دغه نه هغه بوتان چې دوی به د کوم تیګو نه جوړول دا غټ غټ خدایان لکه دا بامیانو کې چې دا غټ بوتان جوړ کړي دي غرونه به وسکړه غرونه بوت به کې جوړ کړ دا کامل اهانت دې ته اشاره ده چې دا تاسو خدای بولای دا غبم در سره په ور کې پروت وي په تاسو بم اور بلوي او په دغه خدایانو بم اور بلوي دغه نه ځان وساتئ الله مو دې وساتي د جهنم اور ډیر سخت ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا د دنیا اور او یایم حصہ دی اور د جهنم ده هغه نش په تواره تر دغه زیات ګرم ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی جهنم اور بل کو زر کاله بل شو تک سور واوخت بیا زر کاله بل شو تک سپین واوخت تک تنور چې وای سپین شو بیا زر کاله بل شو تک تور اوس هغه تک تور ده حدیث مبارک راځي چې الله چې جنت او جهنم پیدا کړ نو د دوړو په باب کې یو حدیث مبارک مشترک راغلی ده چې جنت الله تعالی پیدا کو بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږي چې تو ورشه مخفل او مخلص مسلمانانو بندگانو ته څنګه د میلمستیا ځای تیار کړی ده چې جبرائیل علیه السلام ورغی د جنت نظاره وکړه نو الله خو علم په لري خو د دنیا ته د حال کار کوي بیرته چې د الله دربار ته ځي نو ورته رب کریم داسې ځای دی تیار ده چې څوک نوم واوري نفس نوم اب پاتې نشي مګر ټول به جنت ته ځي څنګه به ټول جنت ته ځي چې نفس صفات واوري نو داسې عمل وکړي چې دغه لایق شي بیا په تکلیفو کې پټ کو دا جنت او دسته غسل ده لمونځ ده روژه ده زکات ده جهاد ده حج ده قربانی ده صدقه ده خو چې څومره طاعت په نفس بوج دي دا داسې تر جنت راتاو کړه الله تعالی ورته اوس ورشه دا لکه پاټکونه شوه پردې شوې نه چې پردې راتاو کې دننه بیا هلته یو شی وي پکې خلک چې پردې نه ورننوتلی نشي کتای جبرائیل علیہ السلام چې ورغی بیرته چې د رب کریم دربار ته ځي نو یې الله زه خو اماده د تا په عزت قسم په دغه وډار شم چې یو څوک هم جنت ته لاړ شي دا ټول پردې چې قطع کوي دا ټول تکلیفونه چې تیری جنت ته هیڅوک هم لاړ نشي بیا الله جهنم پیدا کوي ورشه کافرانو خپل دښمنانو ته څنګه ځای جوړ کړای چې ویل نو الله ته وی چې د ماده د تا په عزت قسمي چې نفس څوک نوم واوري بیا به جهنم ته لاړ نشي داسې کار به ونه کړي چې د جهنم لایق شي بیا الله دا نفسانی خواهشات ته راتاو کړه خوندونه په دروغ کې خوانده په غیبت کې خوانده په شیطانت کې خوانده په شراب کې خوانده په زنا کې خوانده په لیواتت کې خوانده چې څومره ګناوي دي د نفس خواهشات کې پوره کېږي په نفس بوج نه ده خوندونه دي چې لاړ بیرته راغی رب کریم ته چې ای رب د ماده د تا په عزت قسم په دغه وډا شم چې ټول به جهنم ته لاړ شي دغه خوندونه به څوک ځان را وګوري
نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات حدیث مبارک مو کو تاسو ویلې پوهول د پاره حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات. اے انسانانو جنت په تکلیفو کې پټ دا تکلیفونه به تیرې بیا به مقصد ته رسېږي. ګوره یو 2 3 4 5 6 ستنې دي چې دلته پرده شي، دومه پرده شي، دریمه پرده شي، 6 پردې شي مثلا، او دلته موږ ته څوک وایي چې د دغه 6 پردو نه یو طرف ته یو بهترین ښایسته منظر، بهترین ښایسته بنگلا، بهترین ښه نعمتونه او راحتونه دي، خوندونه دي، خو په دغه به سړی چې وانه وړي دا تکلیف تیر نه کړي، دا بام باندې خېج او کوزیږي دا ونه کړي رسېدی نه شي. نو چې څوک عقل لري هغه څه وایي چې څه یې کوم چې دومره تکلیفونه په مخ کې دي، او که دا به وایي چې خو دا 6 پاټکه دي دا تکلیف تیر که په دغه باندې به ټول 1 غنټه وخت لګېږي مثلا، خو هغه به دې خوندو ته به رسېږي، دا به خامخا دا تکلیفونه په ځان تېروي. چې بیا عقل وي هغه به دا اوس په دغه 6 دیوالو څوک اوکتی شي، که په 6 دیوالو ما اوړه ټول عمر به ذاتي په جهنم کې پروت دي. او بل طرف ته جهنم دلته 6 خوندونه دي، تلویزیون د سینما دا وسیارونو سلسله چالان دي، خو تا ته څوک دا وایي چې دغه فلم وګوره، بیا دا وګوره، بیا دا اخري فلم د چوک دغه نه بعد به ذاتي په اور کې پروت دی او ټول ژوند به په اور کې پروت دی. خو عجب خوندونه دي پکې چې څوک عقل ولري د یو څو منټو خوند به قبول کړي، د یو څو شپو خوند به قبول کړي چې بیا دا و منظرې مې وکړه اخر به بیا په همیش په جهنم کې پروت یم. کفار دغه خطا کړي، دا ظاهري خوند محجوب کړي دي د جنت نه. مسلمان به دغه تکلیفونه نه محجوب کړي د جنت نه، دای به تکلیفونه تیری د خوندونه به ځان ساتي چې تر تو پر لایق د چا وګرځي د غابدي زندگی د راحت وګرځي. د الله عادت دا چې د عذابو خبرې چې ذکر شي بیرته د نعمتو خبرې ذکر کوي. که د عذاب نعمتو خبرې ذکر شي بیا د عذابو د دې لپاره ایمان الته کامل کیږي چې خوف او رجا دواړي. سړی به د الله نه ډاریږي هم د الله د رحمت په امیدوار وي. که صرف د عذابو خبرې اوري بیا د خدای د رحمت نه امید کیږي. یا اصل نا امیدي د خدای د رحمت هم کفر ده. او که صرف د راحتو خبرې امیش بیانېږي بیا د خدای د گرفت نه سړی بیغمه کیږي او د خدای د نیولو نه بیغمیم کفر ده. ام به سړی ډاریږي ام به امیدوار وي. نو دستي الله د جنتو خبر و ذکر کې اخو د جهنم چې د انسانانو وجود بلیږي پتی کو بلیږي د سخت ورده برته اوس مسلمان ته زیری ورکړه چې د سینې چې دا غریب زړه ولويږي چې خو موږ نه کوم تقصیر کیږي نو موږ هم ذاتي همیش په جهنم کې پراته. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات زیری ورکړه خلکو ته چې ایمان راوړي او عمل صالح کړي ان لهم جنات چې بشک د دې لپاره جنتونه دي تجري چې بهيږي من تحت حالان ترونو او بنگلو د جنتو الانهار ویاله د شاتو د شودو د اوبو د شرابو مستقل ویاله جاری و ختمېدنه بیانوي. نور په دې خپل تفصیل په خپل ځای کې بیا راځي. کلمہ رزق منها من ثمرة کله چې ورکړی شي دغه جنتیانو ته په دغه جنت کې یو رزق د میوې نه قالو دی به وی هاذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوه ده چې مخکې مخترع کړی شوی و او اوتو به متشابهه او راتګ به وکړی شي دوی ته په دغه میوه باندې همرنګ په مثل پرنګ کې بسره یو شی وي. دغه اوس لم دو تفسیر وکړو. یا دا معنا د جنت میوه یو د بل سره پرنګ کې برابر خو په خوان کې ډیر پات وي. جنتیانو ته یو واره میوه راوړی شي چې دوی وخوري بیا چې بل واره میوه دوی دا خو مې خوړلې. انسان زړه غواړي چې نوې قسم میوه وخوره، ملائکه ورته ته وخوره خوړلې دا چې اوس خوان ګوره. الله دې موږ تاسو نصیب کړي. د یو بیره نه د یو بیره دی ګړي په انداز به د لیکي لیکي برګه لکه دای باجی دوانې چې برګي او یا قسم رنگونه به یې پکې د هر رنگ به ځان ته خوان وي
او یا قسمه خوندونه بویب کې او دا وچ مغز دا زړی نه لري. د جنت میوې ټولې خوړل کېږي، پوستکی غورځول نشته لکه دا کیلې چې موږ سپینوو غورځوو یې نه، پوستکی غورځول کېږي نه یې هډوکی لري، ټول خوړل کېږي لکه د دې انځر دانه. دومره چې د بیره دانه ورکې هغه به بیا تر هغه نه په خوند کې زیاتې وي. نو دی به ته خو مې وارې خوړلې وای، ته خو اوس بیا وخوره. یا دا معنی د دغه جنت میوې په مثل د میوو د دنیا دي. د اونس دپاره په دنیا کې د انګور سره اشنا وي، په جنت کې انګور دي خو په خوند کې ډېر فرق ده. اوس که ناشنا میوه درته راوړي پېژنې به یې نه. دا موږ قبلګاه صاحب یو وخت کې په کوټه کې لورلایي کې میوه خرڅوله، زه یې مدرسې نه راووتم، ورسره یم مریان یو قوم ده، دا داسې ورته ولاړ ده، دا کیلو ته ګوري، دی ورته چې واخله، وایي موږ یې نه شو پخولی. داسې کې سبزي ته د دغه په پښتن باندې نه پېږنو چې سړی یې پېژني نه، دغه به حیران وي چې دا د پښتن شی ده، که د بې پښتنه نه وه به خوري څنګه. نو جنت میوې دا نمونې خدای دنیا ته رالیږلي چې اشنا وي، چې هلته ولیده په دنیا کې مڼه خوړلې، ام یې خوړلی، بیره یې خوړلې، انګور یې خوړلی، کیله یې خوړلې، چا څه شی یې خوړلي، نو هلته هم شوق اوه دا خو میوه ده، خو خوند کې به ډېر فرق وي. دا دومه معنی. دریمه معنی و اوتو به متشابهه، راتګ به کېږي په نعمتو سره دغه مسلمانانو ته متشابه د عمل د دی سره. جنت کې 100 درجې دي، د یوې درجې نه تر بلې درجې پورې یو روایت داسې ده چې 100 کاله مزل ده، یو روایت داسې ده د یوې درجې نه تر بلې درجې د 500 کلو مزل ده. دا متفاوتې درجې د څه وجې نه دي؟ د تفاوت اعمالو د وجې نه. هر چاته به رتبه د عمل مشابه ورکول کېږي، رتبه به د عمل مشابه، چې څومره عمل ولکه مخکې ما درته ویلې د تقوا مرحله، چې څومره تقوا زیاتېده دغومره مقام جګېږي، چې څومره تقوا عمل زیاتېدو دغومره مقام جګېږي. ولهم وی به دغه جنتیانو دپاره فیها په دغه جنت کې ازواجن ښځې خو مطهرتون پاکې، داسې ښځې پاکې مخایه بولې به نه لري، قضای حاجت به نه لري، د حیض وینه به نه لري، د پزې ګړنګ به نه لري، حتی منی به نه لري، تلویز و ککړېدن شی نشته، خیره به نه لري، بدبویه خوله به نه لري، بد اخلاقی به نه لري، زبان درازي به نه لري. ازواج مطهره د ټولو عیبونه د دغه نه به پاکې وي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په جنت کې خدای داسې بیبیانې مسلمانانو ته تیاری کړې دي. یو روایت کې راځي چې که دغه ښځه دنیا ته مخ کاره کړي، د مځکې نه تر اسمانه ټوله دنیا به په نور ډکه شي، د مځکې نه تر اسمانه به ټوله دنیا په خوشبویي هم ډکه شي، ټوله دنیا به خوشبویي هم شي، ټوله دنیا به منوره هم شي، حتی یو ټکری چې د سر د تر ټولې دنیا نه بهتر ده. یو روایت کې راځي داسې ښځې خدای پاک مسلمانانو ته تیاری کړي چې په 80 جوړه جامو کې دننه د پښې په اډوکې کې دننه مازغلې دی کېږي. یو روایت کې راځي داسې ښځې مسلمانانو ته خدای تیاری کړي چې دا اوبه چکي، شربت چکي، شراب چکي، شودي چکي، دا چې دا غړۍ کې روانې دي باندې نه بلې دی کېږي، دومره صفا دي دننه به لکه شیشه، هغه اوبه شی چې تیری دی باندې نه بلې دی کېږي. او هغه به ټول عمر پیغلی وي، ټول عمر صیبوبت نه راځي، باکیرې به وي، ټول عمر به جوړې وي، مریضېږي نه، خوشحاله به یې خفه کېږي به نه، په خپلو میړو به عاشقانې وي، د خپل میړه نه بغیر بل چاته به بیخي ګوري نه. ټوله زندگی د دغه ښځو سره به د دغه مسلمان زندگی وي. ازواج مطهره دي د دغه دپاره، خو میړونه به هم د دې سره همزولي وي. مسلمانان چې جنت ته داخلېږي د آدم علیه السلام غوندې 80 ګزه به وجود وي، 10 یا 30 کلو عمر به وي چې هغه د ځواني عمر ده، ټول عمر به ذاتي دغه عمر وي. خوراک به کوي د 100 انسانانو غوندې، خو قضای حاجت یې نشته. دا نه چې دا موږ ډېر خوراک وکړو، د دغه نه به هم داسې خوشبویي راپورته کېږي، موږ خو چې ملی وخورو د ملی به 3 ګزه لري منډې ویې که
اچار خو دیغه هغه مم دسه خوشبوئی وی لکه د مشک په شکل باندې او د سلوغه انسانانو غوندي شیان بچکی خو بوله بنوي خلا بوي خلا به د مشک غوندي د زعفران غوندي د عنبر غوندي بويږي جما بکی د خپل بیبيانو سره په شپه کې د دنیا د شپې په اندازال ته خوشپا ورځ نشته خو آثار شته انوارات شته کله د سرونای لکه د سپنګمۍ کله د سرونای لکه د لمر یو د جمعې ورځ دغه امت سردار هغه ورځ معلومه ده چې بازار جوړیږي د الله دیدار کیږي خدای پاک دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي او دغه بازار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تاخستلو خرڅول نشته اقصونه دي نرانو دي خزو ملائکه د خدمت لپاره ولاړې دي څو غواړي څو خوري خو لاړې د اقصونه دی ول ډېر ښه استاد ځوان درته ول دي چې یار داسې ځواني مې وای دي چې هغه سي اتارنګ بدليږي هغه سي ځواني بخته درکې دا د دنیا د شپې په انداز به سلواري جمع کړی شي د خپل خځې سره خو جمع شته غسل نشته تلويس ککړېدل نشته منی نشته صرف خوند شته دومره خوند لکه یو خروار منی چې د ستنې د سروینه وځي هغه د جما په حال کې خو هغه ډیر خوند مخایا دی منیو دی وتل په وخت کې وي الته به دسی وی لکه یو خروار منی چې د دې ستنې د سروینه وځي خلاصیدل به نه نه ذاتي غسل شته نه نور ستړتیا شته نه نور تکلیف شته نه بد اخلاقی شته د دغه مسلمان په دواړو قسمه بنگلی وي ام به خیمه وي د مرغلرو شپېته مله به سور وي په هر کونج کې به ځان ته بي وي چې ورځي د بل به نه ویني خدا تاګ یو کونج ته بل کونج ته چکه آس پي د یاقوت زمرود وزرونه بلري په کېره هلیکوپټر د پاوا دي کې به د غبلې ته وربي او ازواج مطهرات په وهم په خالدون دی په دغه کې همیشه وي خو مفسرین لیکي یو عجب نکته ته فکر وکړه د جنت نعمتونه چې ډیر ذکر کیږي قران عظیم شان کې کله خدي ذکر کیږي کله د خوراک میوه ذکر کیږي کله بنگلې ذکر کیږي مساکین طیبه وي د سرو زرو سپینو زرو جوړ وای دا خو د انسانانو په دنیا کې هغه غټ نعمتونه د دې په خیال کې دا چې خو وخورم په خو بلډینګ کې واړم خو خځه سره واده وکړم دغه په خاطر دا ذکر کیږي د څنګه چې د جنت صرف دغه نعمتونه دي چې یا کور ده یا واده ده یا خوراک ده اصل نعمتونه نور دي نور رب کریم یې اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ما خپل خاص بندگانو ته داسې نعمتونه تیار کړي نسترګو لیدلې نه وګو اوریدلې نه د چا په ځل کې تصور تیر شوی دا خو ماغه د واورېده د جنت خزو بیان مو واورېدو کنه مو واورېدو د بنگلو مو واورېدو د میوه مو واورېدو اصل نعمتونه وای نور دی په جنت کې ځکه بل ځای کې قران عظیم شان کې وی چې الله چې علم نه لري هیڅ نه پس ما تخفي چې کوم نعمتونه الله ورته پټ کړی دی په دنیا کې نه دی په خبره حضرت پیغمبر علی السلام کفارو ته د پویول د پاره یو مثال ویلې دا بت پرستی چې کی اسه به ځای ځان ستړي کول دي دغه د مثال ده لکه دا جالکې څوک ورته څوک غني ورته دا نه دا غټ شای چې دا کور جوړي سپینه پخه کور جوړ کی په دا کنجانو کې اکثر ځای کی وي نه دی ګرمي نه په بچکیږي سړای نه دی ساړه نه ان اوهن البيوت الا بيت العنكبوت دا دې د بت پرستی د عبادت کشپته کاله بوتانو ته سجده کيم نه د جهنم د زمهریر نه بچ کوي شي نه د نار نه بچ کوي شي نه ګرمي نه ساړه نه یو شی نشته نو کفار ویلې دا څنګه د خدای خبرې کوي العیاذ بالله خدای کو ډیر لوی د په دکن کې شي نه څنګه غږیږي د غړي مثال څنګه ذکر کوي الله آیات نازلې الله مثالونه د خلکو د پویو د لپاره بیانې هغه د خلکو د پویولو دومره عربي کریم رحم کړی دا چې کنکای مثال د میاشت غوندې مراته ذکر کړی مچم ذکر کړی این اسلوب هو زباب چې غلط ذکر کیږي او غړیم ذکر کړي کتر دغه نه کنکایم ذکر کوي خو خلق په پوي کوي
او حکمت کې امتحان د امتحان خبره د میاشي د غړې د مچ ده خو څومره غټه خبره ده کې مؤمن اعتقاد پلري چې د الله کلام د حق ده کافر په کافر کېږي یو د جهنم جنت لایق په ګرځي بل د جهنم څومره غټه حکمت شوب کې ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بشک الله نه پریږدي دا خبره چې بیان کې یو مثال دی مثالونه بعوضه چې میاشوي په ما فوقها کتر میاشنه څه پورته وي مچ په لوی کې پورته وي یا په کن کې توپ کې چې تر میاشنه کن کوي الله یې نه پریږدي او فاما الذين امنوا فساغ کسان چې ایمان راوړی فيعلمون دی خپيږي یقین لري چې انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال حق د جانب د رب د دینه واما الذين كفروا او هغه کسان چې کافران شوی دی په یقولون دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړی دا خدای په دغه مثال الله د څه کوي خبري ولکې العیاذ بالله رب کریم یضل به کثیرا الله گمراه کوي په دغه مثال باندې ډیر خلک ويهدي به کثیرا هدایت کوي په دې باندې ډیر خلکو ته وما يضل به الى الفاسقين نه گمراه کوي الله په دغه مثال باندې مگرم فاسقان فاسق اصلي فسق خروج عن الطاعت ویل کیږي تر ټولو نه لوی فاسق کافر ده ځکه د خدای د حکم نه بالکل وتلی ده الذين وس د فاسقین مثال ده ځکه چې تفسیر د فاسق په کافر باندې ده لوی فسق کفر ده د ګناګار ته هم فاسق ویل کیږي خو یو شعبه د کفر ده فکر الذين فاسقان اغه څوک دي ينقضون عهد الله چې ماتي د خدای وعده من بعد میثاقه پس له محکم والنا یا وای يهود الله وعده تر اخستي و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات په سم ذکر کوي به خلکو ته په دې ما تکړه یا ټول انسانان کفار چې په عالم زر کې الله ستو بربکم وعده الله اخستي وته دې ما تکړه ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي د هغه حکم چې الله امر کړی د پیغه باندې انیو سره چې وصل شي الله حکم کړی چې د ټولو انبیانو په منځ کې به ایمان وصل کوي په دغه نبی ایمان چې بیا بل نبی راغی پیغه ایمان بیا بل نبی راغی په بل ایمان خو يهودو پرې کو په موسی عليه السلام ایمان راوړي خو په عیسی عليه السلام نه راوړي په موسی عليه السلام ایمان راوړي په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړي او یا وسیله رحمی چې الله حکم کړی چې د خپلوانو په منځ کې به وسیله رحمی وي دی وسیله رحمی پرې کوي وسیله رحمی دا معنا چې د خپل زی رحمه چې په نسب کې در شریک ده زی رحم بیا باجب کې محرم وي چې نکاح سره ناروا وي باجی زی رحم خو محرم نه وي لکه د اکا زوی د ماما زوی ګوره محرم دی زی رحم دی خو محرم نه دی نکاح سره روا ده هو وسیله رحمی د دواړو سره فرض ده وسیله رحمی وصل کول د رحم خپلوي پالن د په مرض کې به پښتنه ته ورځي په خوشحالي کې مبارکۍ ته ورځي په مرګ کې به جنازې ته ورځي په مسکنت کې به همدردي ورسره کوي تعاون او معاونت به ورسره کوي کله نه در سره کړم سوال من قطعک دو وسیله رحمی در سره پرې کړ خو ته به کې د زوی پیدا شو ورشه مبارکۍ ته دای دې نه درته راځي واده وکړ ورشه مبارکۍ ته د حج نه راغی ورشه مبارکۍ ته جهاد نه راغی دی علم نه راغی دی بل دی نیکار محول نه راغی ورشه مریض او پښتنه ته ورشه دای دې نه درځي خدای به ګناګاری ته خو به نه ګناګار نبی اسلامي اصل وسیله کون کوي هغه څوک نه د چدای در سره کی ته مر سره کی کامل وسیله کون کوي هغه د چدای نه در سره کی ته به کی نو دی وسیله رحمت قطع کوي ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځکه کې اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانی دي په دنیا او په آخرت کې کیف تکفرون اوس الله تعالی بیا د خجالت کول دي پاره انسان ته احساس ورکي ای بدبخته هغه خدای چې ته پیدا یې مړ وې نه وې نيستي وې پیدا یې کړې بیا به دې مړ کوي بیا به دې ژوندې کوي چې د تا دې هر څه مالک ته هغه ولې نه منې کیف تکفرون بالله څنګه کفر کوي په الله وکنتم امواتا تاسو مړ وای لکه نطفه منی بیا فاحیاکم ژوندې کړې انسان دې نه جوړ کړ ثم یمیتکم بیا به موجنی ثم یحییکم بیا به ژوندې کوي په قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به د خدای ته رجوع کوي حساب کتاب در سره کوي هو الذي خدای په کاغذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی دي د تاسو لپاره هغه شیان چې په ځمکه کې دي ټول د تاسو د کټې لپاره پیدا دي ثم استوى الى السماء بیا الله قصد وک اسمان ته دی پیدا کول فسواهن سبع سماوات بیا برابر کړو و اسمانونه وهو بكل شيء عليم دا الله پر چې عالم ده خالق نه غټ عالم نه
موږ په خپل ځان علم ډېر لرو که الله په موږ ډېر علم لري؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. موږ د خپل سر وینو، د خپل شا وینو، د خپل مخ وینو، د غټ د ظاهري بدن کې پټ بدن څه کوي؟ په مخ هم تور شی نښتي، ور پام نه بل راته وي چې دا مخ دې پاکه، په سر مخاورې پرتی پام نه وي، شاته ککړی پام نه وي. موږ په د خپل ظاهري وجود باندې علم نه لرو. ګورئ الله دې موږ د زړه په حرکت باندې پوه ده، په وسواسو باندې پوه ده، ځکه جوړ ده. کولال چې کوزه جوړه کی، دا په کوزه د کوزي خپل علم ډیر ده که د کولال اچھا چې جوړ کړی د دې علم په ډیر ده. الله په هر شي عالم ده، چې جوړ ده دا پیدا ده، نو علم هم ده په دغمر علم بل شي نه لري. وهو بكل شيء عليم.